سلامونه لیدونکو، ستړي مشئ، جوړ په خیر. زموږ یوې بلې ځانګړې خپرونې ته مو هرکلی د پکتیا ولایت هوایي ډګر ته راغلي یو. په خپرونه کې مو وړاندې د دې ځغاروالو موټرو یا د دې ټانکونو هغه ویډیويي شاټونه راسره ننداره کړل، ومو لیدل. اوس به د معلوماتو یا د تاریخ په اړخ باندې تام شو چې ولې دا ټانکونه له چا پاتې شوي دي، د کومو وختونو دي. هیله دا ده چې خپرونه تر پایه راسره تعقیب کړئ. پخوانی شوروي اتحاد چې اوس مهال د نړۍ پر سیاسي جغرافیه شتون نه لري او هغه وخت له افغانستان سره په شمال کې اوږده خاورینه پوله جوړوله. د 1999 زیږدیز کال په ډسمبر میاشت کې چې د ژمي یخې شپې او ورځې وي، مستقیما پر افغانستان نظامي یرغل وکړ. د پخوانی شوروي اتحاد نظامي ځواکونه د هغه وخت واکمن د خلکو دیموکراتیک دولت په غوښتنه د هېواد په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شول او له افغان ځواکونو سره یې په جګړه ییزو عملیاتو کې په ګډون پیل وکړ. د شوروي اتحاد د نظامي مداخلې د موخې دلیل په نړیوالو ډیپلوماټیکو دریځونو هغوی د اعلان کړ چې نړیوال تروریزم زموږ خاوره له افغانستان څخه ګواښي او موږ د خپلو جنوبي پولو د ساتنې لپاره د افغانستان د انقلابي دولت ملاتړ کوو. خو د افغانستان اکثریت خلکو د هغوی د نظامی مداخلې مخالفت وکړ او د دوی خلاف نظامی قیام او جهاد پیل کړ. لویدیځ په سر کې د امریکا متحده ایالاتو پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل وغند او په رسمي ډول یې د افغانستان د خلکو له جهاد څخه ملاتړ اعلان کړ او هممهاله یې مجاهدینو سره مادي مرستې پیل کړې. په دې سره جګړې زور واخیست او د سړې جګړې دوه زبر ځواکونه دا ځل په افغانستان کې پنجې سره ورکړي. د دې جګړې د متقابلو اړخونو په اړه ویل کېږي چې په یوه لوري کې د افغانستان د خلکو دیموکراتیک دولت د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو او د ټول نړیوال سوسیالیستي بلاک غړي هیوادونه ولاړو او په بل لوري کې د افغانستان بېلابېل جلاوطني جهادي تنظیمونه د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران او سعودي عربستان ولاړو. دغه جګړه د افغانستان په تاریخ کې یوه ستره پیښه او تراژیدي هم د نړیوالې سړې جګړې په دوران کې تر ټولو ګرمه او خطرناکه جګړه وه. د دغه جګړې په 10 کال یعنی 1989 کې د شوروي اتحاد ځواکونه مجبور شول چې له افغانستان څخه ووځي او د جنیف د توافقاتو پر اساس له افغانستان پښې سپکې کړي. دغه جګړه د شوروي اتحاد د ځواکونو په وتلو سره هم سړه شوه او د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط پورې روانه وه. ان له هغې وروسته هم چې خلقي دولت او شوروي اتحاد دواړه له منځه تللي ول، په افغانستان کې جګړې پای نه درلود. دا ځل جګړه له هغې هم خونړۍ، درنه او له تراژیدیو ډکه وه، خو توپیر یې دا و چې دا جګړه په خپلو منځونو کې وه. کابل ته د مجاهدینو په ننوتلو سره د واک پر سر درنې جګړې وشوې چې کابل یې لوټې لوټې کړ. له شوروي اتحاد سره جګړې چې تر 10 کالونو پورې دوام وکړ، دواړو خواو ته درانه تلفات واړول. په دغه جګړه کې د شوروي اتحاد په لسګونو زره وسلوال مړه او ټاپیان، خو بل لوري ته د افغانستان هم په لکونو خلک شاهدان او زخمیان او په میلیونونو یې له خپلو میینو او کورونو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. تاریخ پوهان وایي چې د شوروي اتحاد په پاشلو کې د افغانستان جګړې هم خپل بارز رول ولوباوه او د افغانانو له برکته یو لوی دولت چې د امریکا متحده ایالاتونو سرسخته دښمن له منځه ولاړ. خو افغانانو د دغه سترې بریا هیڅ عوض او مکافات ترلاسه نه کړل، بلکې برعکس د دغه جګړې له برکته د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته د دې زمینه برابره شوه چې د افغانستان له بدې او کمزوري ورځې څخه استفاده وکړي او دلته د خپلو لاسونو په راوږدولو سره خپلې شومې موخې پر مخ یوسي، هغه لاسونه چې لا هم افغانستان له پنجو ځان نشي ایستلی. د دغه جګړې یو بل جالب اړخ دا هم و چې
د امریکا متحده ایالاتو او ټول غربي نړۍ په دې دلیل د افغانانو ملاتړ پکې کوي چې افغانستان روسي ځواکونو اشغال کړی دی او باید بیرته خپل ازادي ترلاسه کړي. خو د دې ادعا برعکس دوی په خپل 10 کاله وروسته پر افغانستان نظامی یرغل وروړ او د افغانستان خاورې اشغال کړه. د دغه جګړې او ترخې تراژیدۍ نږدې 3.5 لسیزې تېرېږي، خو نښې نښانې او ثبوتونه یې اوس هم ژوندي دي او ځای په ځای یې خپونه ګورو. تاریخ خپله لار وهي، خو موږ ته د عبرت بهترین درسونه هم پرېږدي. هوښیار ملتونه او دولتونه له تاریخ زده کړه کوي او نه غواړي چې یوه پیښه پرې بیا بیا تکرار شي. زړه ټانکونه د روس وخت موجود دي، دا د روس نه پاتې شوي دي او دا مطلب په دې خاطر د ځکه ساتل شوي دي چې دا موږ اوسنی نسل دي نه عبرت واخلي او اوسنی نسل مطلب د خلکو تابع نشي او نه به تابع کیږي. او د افغانستان د خلکو ایمانی جذبه ده، ایمانی قوت ده او په افغانستان کې هیڅ کله که اوسنی نسل ده او که تېر شوی نسل ده چاته سر نه ټیټوي. دغه دپاره نه دي ساتلي چې کومه ګټه ورته پکوي او دا دغه دپاره ساتلي شوي دي چې دې نه موږ اوسنی نسل عبرت واخلي چې مطلب دغه کومه روس وخت ماتې خوړل شوې ده، د دوی نه دا پاتې شوي دي. تاسو مطلب چاته سر ټیټ نه کوئ او مطلب او داسې پاتې شوي شیان دي تاسو په کې وي او خدای دې په افغانستان کې به داسې حالات مه راولي او به داسې ناخوالې دې الله تعالی من ته مه رچوي. انشاءالله د موږ اوسنی که علماء کرام دي، که طلباء کرام دي، که د مکاتب ولا دي، ټول مطلب په یوه ټغر سره دي. فکر کوم دلته ملګري را سره ولاړ دي خو نه غواړي چې وغږي یا خپل هغه نظر څرګند کړي. ما ګمان کوو چې دلته به لیټونه یي، خو نه هغوی د وایي چې د دوربین متاسفانه اصطلاح ورته وایو تقریبا داسې ښکاري چې ټول کنټرول د دغه ځای نه، یعنی مخکې هغه حرکت چې کیږي هغه ټول د دې ځای نه کېده. ځکه دلته خو موږ ګورو چې بل داسې هندارې یا ښیښې یا شیشې نه تر سترګو کېږي چې مخکې هغه ساحه دې ولیدل شي. نو ډېر داسې انتیک معلومیږي، ډېر داسې عجیب جوړښت یې شوی دی. موږ به هڅه وکړو چې ځینې نور شاټونه هم راواخلو او کاش یو څوک داسې پیدا کړو چې د دې په اړه ډېر زیات معلومات ولري او موږ ته راوغږېږي. درنو لیدونکو، زموږ دا خپرونه هم په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له ملتیا مو زښته زیاته مننه. کور مو ودان، تر بیا به هم چې ستاسو په درانه چوپړ کې راځو. موږ ته اجازه راکړئ. الله مو مل شه، ښه وختونه ولرئ.